فاجعه بار هرات که به تاریخ 7 اکتبر سال روان به وقوع پیوست، بیشتر از 5000 خانه را کاملا و یا قسما تخریب، جان بیش از 2400 تن را برد و هزاران تن زخمی و داغدار را به آوارگی سپرد. مؤسسه همکاری با بشریت با افغانستان مانند گذشته برای نجات هموطنان داغدار با کاروانهای خیر یکجا شده و به همکاری مالی وطنداران دلسوز خویش برای زلزله زدگان هرات باستان مواد اولیه خوراکی را توزیع نموده و انشاءالله با کمال تعهد و شفافیت و کمک و همیاری اهل خیر این روند ادامه خواهند یافت. موږ په هرات کې فی الحال د چچوي موسسې لخوا کوم پیکیجونه چې برابر شوي ول د زلزله ځپونکو لپاره تاسو وینئ چې د ټولو هغه فامیلونو ته چې په زلزله کې صدمه لیدلې ده خوراکي مواد وویشل سول او موږ له ټولو هغه دوستانو نه ډېره زیاته مننه کوو چې په دې برخه کې موږ سره مرسته کړې ده. نه نفر در زوی لرم، نه میره لرم، نه دستار سایمان میوانه لرم، نه پیسه لرم چی جوری خیر وسی دارم خیر وسی سلام کنم کمک رسانم چی موجود سر سایمان جمع امران خدا گور ناجوری میچینه دوا دلارو نه خرج دلارو نه سر سایمان دارم راست هموطنان گرامی و صاحبان اهل خیر، بیایید در این کمپاین نجات هموطن خویش دین میلی، دینی و بشری را ادا نموده کمک‌هایتان را از طریق ما به آسیب زدگان هرات ارسال و اجر و پاداش دنیا و آخرت را کمایی نمایید.